نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته دې خلکو ته پته ولګېده چې څومره اجر په اذان کولو کې دی او څومره اجر په اولني صف کې د لمونځ کولو دی او بیا اسم پیدا نه کړي خلکو ته د دې د اجر په باره کې پته ولګي وایي دوی به په دې باندې قراندازي ټاس ولي ټاس د یو بل نه به مخکې کېږي که چېرته په اولني صف کې ټول نه راځېدل رسول الله فرمایي دوی به دومره حرص شروع کړي چې د یو بل سره به قراندازي کوي ټاس به ولي یاره زما نمبر راووته زه به په اول صف کې لمونځ کوم د دې وجه نه زما محترمو مسجد ته په وخت راتګ سره د اولني صف اهتمام کولو سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته د دې د اجر نه انسانان خبر شو د یو بل سره به قراندازي په دې شروع کړي زموږ ډېر مسلمانان که جومات ته راننوځي بس دا عادت دی شاته به کښېني نه زما محترمو اولنی صف ځان له فضیلت لري په اولني صف کې چې د لمونځ کوم اجر دی په وروستني صفونو کې نشته د دې اهتمام کوه په وخت جومات ته راځه اولنی صف په ځان لازم که دلته حضوري دلته کېناستل دا مې عبادت دی زما محترمو ډېر انسانان شاته شاته کېږي یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې سستی وکتله رأى فيه تأخرا تأخر یې وکته شاتوالی کله کله یو انسان د هر کار نه شاته شاته کېږي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمیل تقدموا ولې شاته کېږئ را مخکې شئ مخکېوالی کوئ هرې نیکۍ ته منډه وهئ کم انسانان چې شاته شاته کېږي الله یې د رحم نه رحمت نه شاته غورځوي نو د دې وجه نه زما محترمو د اولني صف اهتمام دا ډېر ضروري دی چې ما ورته په دې باندې عمل وکړو